نو د ملا برادر اخوند په مشرۍ د طالبانو د ډیپلوماسي کې یو روښانه تغییر او بدلون معلومیږي، ځکه ملا برادر اخوند د طالبانو د مشرتابه مرستیال ده او ډیر مشهور پخوانی نظامي او سیاسي شخص ده چې ملا محمد عمر مجاهد صاحب ته نږدې کس پاتې شوی ده. پخوا له خارجیانو یا له نورو سره به دغسې اندېښنې وې چې قطر دفتر کې کوم کسان دي کیدای شي د پریکړو په اړه باندې هغه ډول چې لازمه وي هغوی صلاحیت ونه لري. اوس چې په قطر کې د قطر د دفتر مشر خپله ملا برادر اخوند دی او هغه د شیخ هبت الله صاحب مرستیال دی، همدارنګه د رهبري شورا غړی دی، نو خارجیان په دې قانع سوي دي چې له دې نه لوړپوړي چارواکي چې هلته متقي صاحب ورسره ده او د ګوانتنامو 5 ملګري اضافه له دې نه خو نسي جوړېدلی. له همدې امله ده چې د خارجي هیوادونو اکثریت خلک ځي او هلته له دوی سره لیدنې کوي. افغان حکومت خپله ټوله وسه وکړله چې په افغانستان کې دننه یو سیاسي اجماع رامنځته کړي تر څو د سولې په برخه کې او د مسایلو په برخه کې محوري او مرکزي رول افغان حکومت ولري، نه په سیمه ایزه کچه او نه هم په داخل کې افغان حکومت په دې باندې وتوانېدی. اوس چې امریکایان مخامخ له طالبانو سره خبرې کوي، د ملګرو ملتونو استازي هلته ورځي، د اروپایي اتحادیې استازي هلته طالبانو سره قطر کې ګوري، پرته له شکه چې په افغان حکومت باندې به تاثیرات منفي وي او افغان حکومت یو ډول ځان منزوي ګڼي. روسیې ته د طالبانو سفر نه یوازې دا سفر، هر ځل چې طالبانو په روسیه کې په غونډو کې ګډون کړی ده د افغان سولې په باره کې یو ښه پرمختګ شوی ده. روسیه هغه هیواد ده چې په سیمه کې د امریکایانو ګټې ننګولی سي، د امریکایانو ځواب ویلی سي. که روسیې ته د طالبانو سفرونه نه وای او له روسانو سره د طالبانو سیاسي او ډیپلوماټیک اړیکې نه وای، په غالب ګمان چې امریکایان به هم په دومره اساني او په دومره بیړه باندې د طالبانو سره مخامخ خبرو ته دغه ډول نه وای آماده. هر ځل چې په ناستو کې ځنډ راځي او بیا هم امریکا کوشش کوي چې خپل اهداف ترلاسه کړي، ولې روسیه بیا یو ابتکار مخکې وړي او هلته غونډه جوړوي چې دا ځل هم د سلمې کلیزې په مناسبت چې د افغانستان او د پخواني شوروي اتحاد د ډیپلوماټیکو اړیکو سلمه کلیزه ده، په دې مناسبت یې هلته د بین الافغاني مذاکراتو لپاره زمینه مساعده کړله. دا هغه څه دي چې روسان هم حالات احساس کوي او پرته له شکه چې دغه غونډه به د سولې په پروسه باندې ښه او مثبت تاثیر ولري او امریکایان به هم خپل ځان لا زیات مجبوره وګڼي چې د افغانستان په مسله کې له طالبانو سره هغه ځینې توافقات چې سوي یا اړتیا ته هغې ته راشي. که د مسکو د سیمې او د چین او د طالبانو سره د نورو ځینې اروپایي هیوادونو سیاسي اړیکې نه وای، غالبا چې امریکا به په اوسني حالت کې په دغه پوزیشن کې نه وای. نو زه په ټوله کې د مسکو هره غونډه د افغان ولس او د طالبانو په ګټه ګڼم.